بله مسله پکې دا بیان شوې ده چې آیا د جنابت په حالات کې یو سړی که غسل کوي نو په ولاړو اوبو کې غسل کولی شي او که نه. دغه شان په دې دویم حدیث کې دا وایي چې په ولاړو اوبو کې د جنابت غسل مه کوه، او راجح قول دا دی چې جنابت غسل په ولاړو اوبو کې د حرام دی، ځکه دې حدیث کې ښه واضح پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو کې د یو سړی په ولاړو اوبو کې د جنابت غسل نه کوي. دې هم دغه مسله ده، دا نه چې اوبه وپلیتې شي، خلک به د دې اوبو نه څه کوي؟ کرکه به کوي. یو سړی د جنابت په حالات کې دی، د پلیتي سره د جسم نه بهیږي خو نه که نه بهیږي، روغ رمټ سړی دی، یو حکم په ده باندې پروت دی چې د جنابت په حالات کې دی، خو چې دی د اوبو ته کوشي او لامبي پکې او بل لازي او بل لازي او بله جنابت په حالاتو کې لامبي، نو کیدای شي خلک د دې اوبو نه څه وکړي؟ کرکه وکړي. نو چې کرکه یې وکړه نو هغه اوبې د استعمال نه یې وویستې او یې نه یې استعمالوي. ښه، دلته دا فایده به ذکر کو. یو سړی دی راغی د جنابت په حالت کې دی او غسل یې وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی چې په ولاړو اوبو کې به غسل نه کوي، خو چې ده دا غسل وکړو نو غسل یې وشو، غسل خو وشو که نه، هلته بدن باندې اوبه اړول هغه مقصد دی او هغه دلته حاصل شو. اگر که ده دا کار ناروا وکړو، پوه شوی په دې مسایل، اگر که دا کار یې ناروا دی خو اودسې وشو. ښه، اوس دلته که څوک دا ووایي، بعض خلک بعض علما دا وایي په دې ولاړو اوبو کې دا لامبل د دې دلاسه منع دي چې دا استعمال شوي دي، نو استعمال شوي اوبو باندې طهارت نه حاصلېږي. دا هم کمزورې خبره ده. اوبه چې استعمال هم شي چې خوند رنګ بینی بدل شوی نه وي نو په دې اوبو سره طهارت حاصلېږي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی ان الماء لا یجنب، اوبه نه پلیتېږي او په اوبو جنابت نه راځي الا دا چې خوند رنګ بین هغه بدل شوی.